جنت جنت وطن غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن. د هوتخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې تیر لمریز کال کې د نږدې 8000 اصله کانکریټي پایو تولید. د افغانستان برېښنا شرکت ساختماني چارو ریاست اړوند د هوتخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې تیر لمریز کال کې 2941 اصله 7 ډوله کانکریټي پای په معیاري ډول تولید کړي دي. تولید شوی پای د ټول هیواد په کچه د پکتیا زرمت 30 ترانسفارمرونو پراختیایي پروژې، د هلمند کجکي او د هراوت پراختیایي پروژو، کندهار، غزنی، میدان وردګو، پروان، ننګرهار، خوست، جوزجان، لوګر او کابل ولایتونو ته لیږدول شوي دي. پر دې ټولو سربیره د هوتخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې تیر 1403 لمریز کال کې د پایو تولید پروسه کې د اسانتیا، چټکتیا او تولید کیفیت لوړولو لپاره د بخار دویم ماشین نصب او فعال شو. د تولیدي هنګر پایو څخه د پایو لیږد واګون او د پایو سټاک کرین هم فعال شو. د غرض د کانکریټو د ټیسټ یا ازمویښت ماشین هم نصب او فعال شو چې د ټولو اسانتیا تولیدي بهیر کې د پام وړ مثبت بدلون راوستو. د یادونې وړ ده چې 1402 لمریز کال کې د هوتخیلو او پلیخمري برېښنا پایو تولید هر یوې فابریکې کې 6000 اصله کانکریټي پای تولید شوي وي.